محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في آيات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قد خصه الله به. وبسند متصل منا إلى إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الصلصبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثته إني لأعرفه الآن. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل حتى قوم 10 واتقوه 10 قلنا فما كانت تمد قال من أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا من ها هنا وأشبيته إلى السماء. هذا حديث حسن صحيح. أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخيري. د حضرت پیغمبر علیه السلام د نبوت علائم ارهاصات معجزات. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې تیګه چې زه لا نوم نبی په یغه وخت کې به ماته سلام اچو زه یې وسم پیژنم. د نبوت نه مخکې ونو تیګو دته سلامونه شروع کړه السلام علیک ایها النبی یا السلام علیک یا رسول الله او دی وی یو بل طرف ته مخ وګرځو انسان به نه والته به ونه موجوده و یا به تیګه موجوده و. دا بل روایت کې بیا چې یوه کاسه مړی موږ ورته لګیا و د سهار نه تر ماښامه پورې خلکو خوراک تر کوو. چا پوښتنه وکړه نو دا دومره یوه کاسه کې مړی د کومه نه کېده؟ هغه ورته تاسې څه شي نه تعجب کوئ؟ اسمان طرف ته اشاره کېږي چې دا غټتوب زیاتوب د یغه طرف نه یعنې برکات یغه نه پکې نازلېده. غزوه د خندق کې که موږ تاسې په یاد یو حضرت جابر یوه کاسه مړی تیاره کړه 900 کسانو دغه یوه کاسه مړی خوړه هغه نه خلاصېده. باب وبه قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن السدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب. وقد روى غير واحد عن الوليد بن ابي ثور وقال عن عباد بن ابي يزيد منهم فروة بن ابي المغراء. حضرت علی کرم الله وجهه یې زه د پیغمبر علیه السلام سره په مکه معظمه کې روان وم. په بعضې طرفو د مکې معظمه کې تلو چې ونه به مخته راغله ونې به سلام اچوه، غر به مخته راغی غر به سلام اچوه، دا به ورته ویل السلام علیک یا رسول الله. وایي دا غږ هم پیغمبر علیه السلام اورېدو هم حضرت علی کرم الله وجهه. پیغمبر علیه السلام په نسبت باندې معجزه ورته ویل کېږي، د حضرت علی کرم الله وجهه په نسبت باندې کرامت ورته ویل کېږي. دا مخفي حال ده. د ونې سلام هر څوک نه اوري، د تیږې سلام هر څوک نه اوري. لکه پرون چې د راهب خبره موږ وکړه چې د ونو تیږو سجده ده لیده نور چا نه لیده. دا کرامت ده، ځکه هم د روحانیت سره تعلق لري. هر څوک په هغه باندې علم نه لري. دا هم وایي معجزه ده د نبینا او کرامت ده لعلینا. یو د موږ ولی ده او بل د موږ نبی ده. د نبی علیه السلام دپاره معجزه او د ولی دپاره کرامت. باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمار بن يونس عن كلمة بن عمار بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الى رزق جذع واتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجزع حنين الناقة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فانصره فسكت. وفي الباب عن ابي وجابر بن عمر وسعد بن سعد بن عباس وام سلمة رضي الله تعالى عنهم حديث انس رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن ابي زبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما اعرف انك نبي قال ان دعوت هذا العزق من هذه النخله تشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي. هذا حديث حسن غريب صحيح. بیا د نبی علیه السلام معجزه په مسجد نبوي مبارک کې د خورما لرګی وچ کلک چې دیوال ته ولاړ و، پیغمبر علیه السلام به یې هغه ته تکیه وکړه، بیان به یې کوه. کله چې منبر جوړ شو پیغمبر علیه السلام ته هغه لرګی د خرما یې پرېښی، په منبر باندې کېناست، د خرما هغه وچ لرګي ژړا شروع کړه.
داسې اواز یې و لکه د اوښ په غړۍ کې چې کوم غرغړی وي. حتی نبی علیه السلام ورکوز شو، هغه وچ لرګی ویني په خپل غېږ کې، بیا وروسته ژړا بیرته په قرار شوه. دا دوم روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام ته یو کوچی وی چې زه به تا په څه شي وپېژنم چې ته رښتیا پیغمبر یې چې زه په تا باندې ایمان راوړم. پیغمبر علیه السلام د خورما ونه ولاړه د پاس په سر باندې وښکالی راځړېږي. وایي که زه هغه وښکالي ته ویم چې راشه، هغه راشي ما ته ما اجابت وکړي، بیا به ومنې. وایي او نبی علیه الصلاة والسلام د خورما وښکالي ته اشاره وکړه. دا وښکالی په دا ونه سوکه سوکه راکوز شو، راغی د پیغمبر علیه السلام مخې ته. پیغمبر علیه السلام بیرته امر ورته وکړ، دا وښکالی بیرته لاړ و، هغه خپل ځای ته وخوت، په خپل ځای باندې بیرته شین شو. نو هغه عربي په هغه ځای باندې اسلام راوړ. بن وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبدة بن ثابت قال حدثنا عباء بن احمد قال حدثنا ابو زيد بن اخطب رضي الله تعالى عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه فدعا لي قال عزرة انه عاش 120 سنة وليس في راسه الا شعيرة بيض. هذا حديث حسن غريب. ابو زيد اسمه عمرو بن اخطب رضي الله تعالى عنه. یو الک حضرت نبی علیه الصلاة والسلام ته په مخ ورغی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخ لاس ورتیر کو، دعا یې ورته وکړه. دی وی 120 کاله بیا دغه هلک ژوندی و، 120 کاله، خو په ټول سر کې یو څو ویښتان سپین شوه. د نبی علیه السلام د دعا په برکت باندې د زړتوب اثار نه په ښکاره کېده. 120 کاله عمر و، خو ویښتان یو څو بدانې پکې سپین و. باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال عرضت على مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به إليه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس. قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه؟ قوم. قال فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. قالت أم سليم الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم يا أم سليم ما عندك؟ فأتته بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم بعكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقولوا. ثم قال إذن ل10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن ل10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن ل10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. هذا حديث حسن صحيح. حضرت پیغمبر علیه السلام ډیر وږی ده. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د لوږې آثار د په وجود مبارک ول د راغی خپل کور ته غلی ام سلیم ته وی چې نبی علیه الصلاة والسلام په وجود راغی کې ډیر ضعف ده، که څه شی د خوراک وي در سره. هغې په کور کې یو څو ټوکان د وچې اوربشو ماړۍ روټې دا و، هغه یې راواخیسته د څادره په یوه ژۍ کې تاو کړه، بیا یې دغه ټوکان پټ د حضرت انس رضی الله عنه په تخر کې کېښود، دا نور څادر یې تر تاو کړو چې څوک پوه نه شي چې په تخر کې ماړۍ چې شته ورسره. ورته ویلې چې ورشه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وروړه. حضرت انس رضی الله عنه وویل چې زه چې ورغلم د نبي علیه السلام سره سړي ناست دي، نو زه ودرېدم. حیران یم چې اوس آل ویایم که نه، که ویایم چې ماړۍ مې راوړې، خو بیا نبي علیه السلام ته چې نه پاتې کېږي، ملګري ډېر دي ورسره، لکه وروسته چې معلومېږي 80 کسان دي شاوخوا، او هلته یو څو ټوکان دي وچې ماړۍ دي. نبي علیه السلام لوږه بیا نه پوره کېږي، او که نه ویایم زه خو راغلی دی یو مطلب دپاره یم. نبي علیه الصلاة والسلام پوه شو، راته ویلې چې ابو طلحه رالېږلی؟ ما ورته ویلې او. وایي د ډوډۍ دپاره؟ ما ویلې او. د دا ملګري ته ویلې درځئ چې ورشو. حضرت انس وی زه مخته لاړم، پلندر مې خبر کړ حضرت ابو طلحه چې نبي علیه السلام خو سړي را روان کړه. هغه د باندې چې راوځي خپل بیبي مبارکې ته ویې چې اوس په څه کو، نبي علیه السلام مو سړي را روان دی او د موږ په کور کې خو شی نشته. هغه ورته الله او رسول علم لري.
حضرت ابو طلحه مخې ته ورغی پیغمبر علیه السلام ورسره ده چې راغله دلته پیغمبر علیه السلام ام سلیم ته ویل چې شی لري هغه ټوکان دي اوربشو د مړۍ راواخیسته هغه یې میده میده کړه بیا په غړاکه کې چې څه لږ غوړ و او غوړي یې په توی کړه بیا نبي علیه السلام څه کلمات برکت وویلې ورته ویلې اوس لس کسانو ته اجازه کویه 10 کسان به راغله مړۍ به وخوړه ماړه به شو اوبه وته او یا کسان ټول تقریبا ماړه شو اوس دلته اوله خبر ده چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حضرت ابو طلحه رضی الله عنه ماړۍ ورولېږله هلته جومات ته نبی علیه السلام دا سړي د ځانه سره پردي کور ته ولې را روان کړه مخکې خو موږ ویلي چې یو نفر هم زاید به اجازې نه نشي کوی نو جواب دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو طلحه ماړۍ ته نه کړه روان خپلې ماړۍ ته روان کړه خو اراده یې د دې وکړه چې برکت د ابو طلحه په کور کې پیدا شي نو خپله ماړۍ چیرې وه وایي هغه چې ده ته یې راولېږله خو هغې ماړۍ ته یې بېرته روان کړه نو دلته بیا اعتراض واردېږي چې دا خو هدیه وه هدیه خو قبل القبض افاده د ملک نه کوي نبي علیه السلام خو یا قبض نه کړه نو د په ملک خو نه ده داخل چې د ماړۍ ته وایي چې د صاحب د هدیې د طرف نه تخلي وشي شی راوړی شي مخ ته ورته کېښودی شي مهدا له ته دا په حکم د قبض کې ده نو حضرت پیغمبر علیه السلام چې دا اخلاص وکړه د ما سره د اراده د معجزې وکړه چې د په کور کې معجزه ښکاره کړم چې برکت یې هلته پاتې شي نیک خلک چې یو ځای ته لاړ شي په هغه ځای کې خدای پاک برکت پیدا کوي حضرت نبی علیه الصلاة والسلام ورسره لاړ دومه خبر دلته چې چی دي هغه د خرما د وربشو د روټو ماړۍ وچ ټوکان یې راواخیسته چې دغه دي هغه یې میده کړه بیا یې د غاړه کې نه لږ غوړ په واچول نو دلته بیا څوک پوښتنه کوي چې اول پیغمبر علیه السلام ته دغسې سپوره ماړۍ ورلېږله اوس یې غوړ په اچول نو جواب دا ده چې نه مخکې لکه دا ښځې ماړۍ پخه کې مخې ورغوړ کړي دا مخې ورغوړ کړی و خو چونکې چې دلته بیرته یې سره میده میده کړه وچوالی غالب شو نو لږ غوړې بیا په واچول بیا نو نبي علیه الصلاة والسلام معجزه ذاتې کاره کړه د یو څو ټوکان د ماړۍ او یا نفره ټول په مړه شو باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن طلحة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم وفي الباب عن عمران بن حسين وابن مسعود بن جابر رضي الله تعالى عنه حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح دا بیا معجزه د ډیروالی د اوبو ده اوبو نه وی وخت مازدیګر و د اوداسو اوبو نه وی د خلکو سره پیغمبر علیه السلام ته په یو لوښي کې د اوداسو اوبه راوړی شوې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک پې کېښی د د ګوتو د مابین لکه چینې داسې اوبو خوټېدن شروع کړه چې دا څومره خلک وو ټوله اوداسونه په وکړه دغه نه وایي فقهي مسله موږ ته بله معلومه شوه که د یو ونې نه یا د میوې نه اوبه بې د نښتېدلو نه خپله را روانې د ونې نه په هغو اوبو باندې اودس صحیح کېږي د نبي علیه الصلاة والسلام د لاس مبارک نه روانې نو په دغو اوبو باندې اودس صحیح کېږي باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين اراد الله كرامته ورحمة لعباده الا يرى شيء الا جاءت كفلق الصبح فمكث على ذلك ما شاء الله يمكث وحبب اليه الخلوة ولم يكن شيء احب اليه من ان يخلوه هذا حديث حسن صحيح غريب شپږ میاشتې د خوبو سلسله وه چې نبي علیه السلام ته اول وحی شروع کېده چې بیا غار حرا مبارک ته خلوت ورته محبوب شو هلته بیا وحی راغله باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال انكم تعدون الايات عذابا وان كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركه لقد كنا ناكل الطعام عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام قال واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين اصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الوضوء المبارك والبركة من السماء حتى توزأنا كلنا هذا حديث حسن صحيح حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه شاگردانو خپلو ته تابعینو ته ویې انکم تعدون الآیات عذابا
تاسو د خدای د قدرت دلایل عذابونه شمیرئ او موږ وو چې موږ په زمانه د نبی علیه السلام کې برکت باله دې څه معنا ده؟ دې معنا وایي دا ده چې د نبی علیه السلام په وخت کې چې کومې معجزې ښکاره کېدې د خلکو عقیدې د نبی علیه السلام په نبوت مضبوطه کېدې نو برکات و. هر څه چې راتله که خیرا قبلېده که دعا قبلېده د ته په نبوت باندې عظمت راتلو نو برکات و او په تاسې باندې اثر نه کوي مګر هم د تخویف شیان. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، یعنی عام خلک چې دي لکه دا نن سبا مخکې چې یو ورځ تیر شو د پیر بزرګي په خیرا ومني چې چا خیرا قبلېږي وایي دا ډېر لوی بزرګ سړی ده. دعاو ته نیک اعمالو ته اخلاقو ته یغو ته ذاتي نور نه ګوري. هلته د تاسو دپاره مؤثر هغه شی واقع کېږي چې د خدای د ډار اثر ووینئ بیا هلته اصلاح کېږئ. او کمال د ایمان خدا ده چې سړی د خپل شیخ کمالات وویني د قوت د ایمان پیدا شي، ترغیب پیدا شي. موږ ټول برکات بلل، یعنی دا معنی د موږ دپاره ټول سبب د برکت و او تاسو دپاره مفید هغه شی دی چې تخویف یې کړي نو لږ ډار مو زړه ته ولویږي بیا مو د آخرت طرف ته پام شي. او که بشارات وي نو هغه کله کله موجب د استدراج ګرځي، د غرور او د تکبر ګرځي، تاسې اصلاح نه راځي. نو بیا وی موږ د نبی علیه السلام سره به مړۍ خوړه، د مړۍ نه به هم تسبیح اورېده چې دا پخې مړۍ به د نبی علیه السلام په لاس کې ذکر کوه. او نبی علیه السلام ته لوښی راوړ، د لاس مبارک کې کېښی او ویلې راځئ او دسونه وکئ په دا اوبو مبارکو باندې راځئ، اوبه د اسمان د لوري نه برکت راځي. ټولو خلکو اودسونه په وکړه. باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن وابن عيسى قال حدثنا مالك بن هشام بن عروة أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وأشده عليه وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعين ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ويفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا حديث حسن صحيح. بدل واحد بخاري شریف کې ویلي و د نبی اسلام ته د وحی راتګ معهود غیر معهود. کله ملائکه په ملکوتی صفت براتله نو आवाज به پیغمبر علی السلام د سلسله الجرس په شکل اورېدو. دا ډیر اشد و په پیغمبر علی السلام، ځکه پیغمبر علی السلام به د بشریت نه ملوکیت ته انتقال کوه. او کله به چې جبرائیل علی السلام بشریت ته راغلی نو بیا به په ده باندې تخویف نه و. کله قاری حال د شاګرد غوره کوو، کله شاګرد حال د استاد غوره کوو، نو ځکه هلته به تبدل راغی. او په ژمي کې به وحی شروع و، دومره ثقالت و چې د مخ مبارک نه به خولې بهیدې. باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال ما رايت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هذا حديث حسن صحيح. باب وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال سال رجل البراء رضي الله تعالى عنه اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل قال لا مثل القمر. هذا حديث حسن صحيح. حضرت پیغمبر علیه السلام د ده ښایست هېڅ شي هم دغومره ښایست نه و لکه د ده. څوک تشبیه کوي پوښتنه کوي د صحابي نه چې د مخ مبارک د نبي علیه السلام داسې سپین ځلېدو لکه توره، اوږدوالي کې تشبیه نه ده، سپینوالي کې داسې سپین ځلېدو لکه توره، هغه ورته نه داسې سپین ځلېدو لکه سپوږمۍ. نه تشبیه د سپوږمۍ سره په تدویر کې ده، نه تشبیه د سیف سره د تورې سره په تطویل کې ده. دواړو کې په رنګ کې مطلوب ده، خو د اوسپنې رنګ چې هر څومره صفا وي توروالی لري، نو ځکه ویلې چې د تورې غوندې سپینوالی نه و، سپینوالی د سپوږمۍ په شکل باندې و. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمزه عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شتن الكفين والقدمين زخم الراس زخم الكراديس طويل المصربات واذا مشى تكفى تكفيا كانما ينحط من سبب لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. قال به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عن المسعودي بهذا الاسناد نحوه.
باب وبه قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الحسين ابي حليمة من قطر الأحنفي وأحمد بن عبد الزبي وعلي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولاه فرتع قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالطويل المنمقت ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسلط كان جعدا نجدا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في الوجه تدبير أبيض مشروب أضعى العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرة ذو مصربة شطن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب إذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمه عشرة من رآه بديهة هابه ومن خلقه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ليس إسناده بمتصل. قال أبو جعفر سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الممقت الذاهب طولا. قال وسمعت أعرابي يقول في كلامه تمغت في نشابته أي مدها مدا شديدا. وأما المتردد فالداخل بعضه في بعض قصيرا وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي ينحني قليلا. وأما المطهم فالبادل الكثير اللحم وأما المكلثم المدور الوجه. وأما المشرب فهو الذي في بيده حمرة والأدعج شديد سواد العين والأهدب طويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين والكه الكاهل والمصربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشتم الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع يمشي بقوة والصبب الحذر. أتقول إن حذرنا من صبب وصبب. وقوله جليل المشاج يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشر الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. د حضرت پیغمبر علیه السلام صفتونه چې ډیر کړي دي موږ تاسو مخکې ویلو یا حضرت علي صاحب یا هغه ماماګانو د حضرت حسنین مبارکینو چې یو ډیر کړي کنکونی وخت ور سره تیر کړي. حضرت علي صاحب چې نبی علیه السلام نه ډیر اوږدو نه ډیر لنډای وو درمیانه قدی وو او ویښتان هم نه ډیر ګړګوتي وو نه ډیر خوای پای وو او د وجود په لحاظ ډیر مزی نه وو مخ ډیر ګرد مرد نه وو او په مخ کې لږ څه ګردوالی وو. ابیض مشرب و سپین خو سرخي وه پکې په مخ مبارک کې ادعج العینین د سترګو تورې خالص تک تور و سپین وه او د اوږدو اوږدو بڼو چښتن وه د غټو غټو اندامو چښتن وه د غټ ولي ورمیږ چښتن وه دغه ځایونه صفا و د ویښتانو نه په مابین کې یوه لیکه د ویښتانو تللې وه لکه یو کړکی تر نامه پورې د مضبوطو ویرغه و چښتن د مضبوطو قدمو چښتن چې کله به تلو دا ښایي اوچته پورته کوله لکه په زینو کې چې سړی کوزیږي او چې کله به چاته کته په دواړو سترګو مبارکو باندې ورته کته د ولې په مابین کې مهر نبوت و د خاتم النبیین ده. تر ټولو خلکو نه لوی سخي و د سینې په لحاظ باندې سخاوت د سینې د زړه صفت ده. مالداري ته نه ویل کېږي یو سړی په کروڑونو روپۍ لري خو په زړه کې سخاوت نه وي. یو سړی په جوب کې 1 روپۍ نه لري خو سخاوت موجود وي. نبی علیه السلام په طبیعت کې ډیر سخي و او تر ټولو خلکو نه ریښتونی و تر ټولو خلکو نه د طبیعت په لحاظ باندې نرم و د ټولو خلکو نه د ملګرتیا په لحاظ باندې ډیر عزتمند و. چا به چې ناڅاپه ولیده هغه به تر وډار شو خو چې چا به د سره خلط شو معرفتن وبېپېژندو بیا به یې په ده باندې عاشق شي د سره بې محبت و. دغه وجه مخکې موږ ته شمایل شریف کې ویلې وه چې چا به چې ولیده اول وار ناڅاپه هیبت به په ده باندې راتلو ځکه د ده باطن ټول منور و په انوارات الهیه و باندې هغه جلالیت رب یې هغه سړي ته ښکاره شو نو د هغې وجې نه به په هغه سړي باندې رعب راغی. اما د اخلاقو په لحاظ بیا د اخلاقو حسنه و مجسمه و چې چا به تعلق ورسره راغی د هغه به بیا محبت ورسره پیدا شو. نعیت ویې حضرت علي کرم الله وجهه نه مې د ده نه مخکې د ده غوندې شخص لیدلی دا نه مې د ده نه بعد بیا داسې شخص لیدلی ده لکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. باب وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حميد بن الأسد عن سلمة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرده سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الزهري وقد روى يونس بن يزيد عن الزهري.
پیغمبر علیه السلام خبرې هم داسې نرمې خبرې وي که هر چا اورېدی نو زده کولی شوی تیز گفتار د هغه نه و چې په چا باندې بوجي خبره باندې نه پوهېدو نو ځکه او ام المؤمنین داسې تیز نه غږېدو لکه دا تاسو چې غږېږئ واضح په غږېدو چې هر څوک په ورته غوږ به یې ورته وي نو هغه هغه د خبرې زده کوی شوی باب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه هذا حديث حسن صحيح غريب انما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى. حضرت پیغمبر علیه السلام کله چې خبره به مشکله وه 3 وارې را مکرروله چې زده شي وای علت لتعقلو ته اشاره دغه ته وکړه اره خبره نه ځکه په بعضې ځای کې راځي سلاسن چې دا خبره پیغمبر علیه السلام 3 وارې یا د اهتمام دپاره چې سړی ښه متوجه شي لکه حضرت معاذ ته چې 3 وارې غږ وکړو یا معاذ او یا د اشکال د وجې نه چې دا خبره به مشکله وه چې هغه خلک ښه متوجه شي او خبره باندې سر خلاص کړي نو یوه نیمه خبره 3 وارې مکرروله. باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب وقد روي عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه مثل هذا. وبه قال حدثنا بذلك احمد بن خلاد الخلال خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا ليس بن سعد بن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما. هذا حديث صحيح غريب لا نفره من حديث ليس بن سعد الا من هذا الوجه. لحضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام خندا مبارکه حضرت صحابي مبارک ایمان دلدلی هیڅوک زیات د تبسم په لحاظ تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه. دوم روایت کې بیا وایي چې ضحک د نبی علیه السلام نه و مګرم تبسم و. دې وایي دا معنا نه چې پیغمبر علیه السلام ټوله ورځ تبسم کوه یعنی د ده د خندا او خپل نسبت چې واخلې د خلکو په نسبت دا و د ده په خندا کې تبسم تر ضحک زیات و ضحک کم و او د نورو خلکو ضحک په زوره خندا ډیره وي دا تبسم یې کم وي. شپه ورځې خندل نه دا معنا که یو وارې به خندل نو د ده په خندا کې تبسم چې صرف دا شونډې مبارکې سره چولی شي سړی به د طبیعت په خوشحالي باندې پوه شي خندا یې په دغه شکل باندې وه. نور هغه چې مخکې موږ تاسو ویلي وو چې حضرت پیغمبر علیه السلام متواصل الاحزان د زړه د طرف نه همیش غمجن و نو تبسم او تواصل د حزن څنګه سره جمع شي وای حزن د زړه صفت ده تبسم د ظاهره مخ کیفیت ده. نیک خلق مخکې چې موږ ویلو هش بش هغه داسې وي چې خپل غمونه پټ ساتي او خلکو سره په داسې عنوان باندې تعلق ساتي چې خلک د ده په پریشانۍ نشي پوی. خصوصا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم که هغه د زړه غمونه ښکاره کولی بیا به د چا توان هم نه و چې د یوې مسلې پوښتنه د ده نه وکړي چې استاز د موږ او تاسې په وخت کې استاز پریشانه وي شاګرد دلاوري نشي کړی چې ورسره وغږېږي او پوښتنه تر وکړي نو نبي علیه السلام نه به بیا چا پوښتنه کړې وه نو نبي علیه السلام د دغې وجې نه ظاهره کیفیت د بشاشت و تبسم کیفیت و که په زړه کې هر څومره غمجن و په حال د امت باندې حتی د ډېره غمه شیبت نهود سپینګیره یې کړه ډېر غمو د امت سپینګیره یې کړه خو د هغه باوجود اظهار د خپل حال چاته نه کوه د غمو اظهار یې چاته نه کوه.